بس دا دبی، سعودي، ایران، تایلند، ایران. زه خو قبرستان کې ځکه ناست یم چې قبرستان کې زه دا خلک ګورم، خلک فلمونه ګوري او زه په دا قبرستان کې چې یم زه د خلک ګورم. زه انسان که د هر مذهب والا وي باید دی چې د انسان قدر وکړي. موتی مینه دی انپړه دی وی چې پوی نه یې ساده یې زړه دې ما نه وړی. بیان به هلته در په یاد شي چې دیوه دیوال ته مخ بل ته د شا شي نو تول کا او بیا یار کا. اوبه د ورخ نه تیر شي بیا نه رستنیږي او یو چې د توکاڼې خولې نه توشي بیا خو نه راوچتېږي. د سیاست خبرونه خو زه 24 غنټې ګورم. کوم ځای کې ګورې؟ بس زه چې په د لارې نه روان وم یا ګورم، بس چې ناست وم ګورم. بس زه اکثر د پاره خبرنامه نه ګورم. ما دا خبرنامه دی چې زه په څرګندو سترګو نه مثال یو کار وګورم چې دغه انسان کې دا غلطي دی. دا کپړه نه دی د انسان چې دی زړه دی. زړه د چې صفا وي نیت وکړو د زړه اخلاصه تا ته هېڅ هغه نشته دی. تا د کپړې بالکل ګنده وي خو چې تا یو بټن ورکې لمنځي وي کسان وي 5 کسان چې وي هغه د یوه کور کې یو لیونی وي د یوه لیوني خرچه نشي پرې کوی. نو دا مې د عبرت لپاره لګولي چې څوک پوهېږي نو هغه ته زه یایم چې لږه کوږ مه ځه که نه وي بیا به داسې راکوږ شي او که سیده څې بیا به همیشه دپاره سیده به وي. او دا بنګله دې ولې ورچولی دی باره؟ دا بنګله مې دغه نه ورچولی دی چې دا یوه نظره دی 2 کمرې ویلې جوړوي شوه، داسې موټروی شوه، داسې نوره دوکانونه شوه چې کوم په شړو علاقو کې لکه داسې. السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ WU پښتو چینل او زه یم ستاسو هوسټ واجد الله. نن بیا د یو پښتون رور سره موجود یم. هغه پښتون رور سره موجود یم چې تقریبا 8 ملکونه یې کتلي او د هغې نه بعد دوی په پنډۍ کې په یو قبرستان کې ناست دي. نو قبرستان کې ناست دی، د دوی نه به تپوس کوو چې دا ولې دلته ناست دی، څه مجبوري ده د ملکونو کې چې د دونه ټیم اړولی دی. د ده نه به سیاسي تپوسونه هم لږ کوو او سیاسي تپوسونو به حوالې سره به هم دوی موږ ته وایي. دوی نه به نور تپوسونه هم کوو چې دوی ولې دې حالات ته راغلي دي، څه وجه کېدای شي د دوی سره دا ډانګورۍ ورسره ده، دا د څه مقصد دپاره ورسره ده، دوی په معاشره کې څه تبدیلي راوستل غواړي. دا ټوټلې خبرې به نن د دوی سره کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې رورجانه؟ خیر دی، تکړه یې، ښه جوړ. شکر ده. څه نوم هم دی جي؟ ما نوم خو قلندر دی جي. قلندر صاحب د کوم ځای؟ زه خو د پېښور، بس پېښور سره مربوط یو، بس پښتونخوا علاقې یو جي. کوم کوم ملکونه دي کتلي؟ ما خو بس دا دبی، سعودي، ایران، تایلند، ایران دا ملکونه مې کتلي. هلته څه کوله؟ هلته د خپل غریبت وجې نه بس لاړو، لکه هر یو د هغه کوشش کولو چې یاره هغه ملکونه ډېر ښه ملکونه دي نو موږ د هغې وجې نه لوړو چې هغه خلک وګورو چې هغه خلک څنګه خلک دي، څه عبرت نه حاصل کړو. موږ خلک خپل ملک لکه هر کله خپل ملک په هر چا باندې کشمیر دی نو موږ دا سوچ کوو چې سړی خپل ملک جوړ کړي. نو موږ هغو ملکونو ته لاړو، هلته لکه د انسان قدر زیات دی نو موږ هغې پیدې دپاره لاړو چې هغه خلک وګورو چې مثال هغه غیر مذهبه خلک دي خو که هر څه یې جوړ کړي دي، څه مثال د قرآن مجید نه حاصل کړي دي، هغوی څه جوړ کړي دي، هغې وجې نه مو څه عبرت حاصل کو نو بیا خپل ملک ته بیا واپس راوړو. او څه تعلیم دې کړی دی؟ تعلیم مې نه دی کړی خو لکه مینه مې زیاته کړې دی. څه دې مینه کړله؟ مینه چې دی اول خو مې د الله سره مینه دی او دویم چې دی بس د خپلې بیبي سره مې مینه دی. بیبي دې چېرته ده اوس؟ بیبي مې بس په خپل زوی نه دی. خپل ځای چېرته دی د هغې؟ هغه خپل کور نه دی. ته ترې ولې دلته په قبرستان کې ناست یې؟ زه خو قبرستان کې ځکه ناست یم چې قبرستان کې زه دا خلک ګورم، خلک فلمونه ګوري او زه په دا قبرستان کې چې یم زه د خلک ګورم، زه د دغو نه یو فلم حاصل کوم چې مثال یو سړی قبرستان ته راشي هغه په څه نه رڅي، څنګه رڅي او بیا قبرستان کې څه عبرت حاصلوي. موږ تاسې
پلارونه نیکونه چې د دغه دنیا نه تللي دي هغه په څه وجې نه تللي دي داسې نه دي تللي چې مثال انداسې تللي دي دا وګوره دا قبر ته مخامخ کا دغه قبر کې هر څه دی دغه څه دولت هر څه دی دغو خلکو څه ورسره و نن دا خلی لاس لاړه نو دغو که څه ځان څه عمل وړی وي نو چاته څه پیدا رسېدلی وي نو هغه دنیا به د دوی ښه وي او که څه عمل مثال عمل غلط وي دا دنیا یې غلطه دی هغه دنیا یې غلطه ده ته تا ویلې زه بار ملته تللی وم هلته مې دا خلکو نه څه زده کول د هغو نه دې څه زده کړلي هغوی نه مې دغه زده کړي دي چې د انسان که د هر مذهب والا وي باید دی چې د انسان قدر وکړي د انسان نه هغه زده کړه ته وکړي چې د انسان څه مینه پیدا کړي انسان څخه اخلاق استعمال کړي نو هغه به که هغه ډېر غلط انسان وي هغه به یې تا نه وایي چې یاره مثال دا تلیموتی دی مینه ورسره دی محبت ورسره دی یو سړی تلیموته وي خو په یوه شعر کې یې وي چې څه تلیموتی مینه دی انپړه دی وایي چې پوی نه یې ساده یې زړه دې ما نه وړی یو سړی تعلیم وکړي خو هغه مینه نه لري اخلاق نه لري مشر کشر نه پیژني د مشر کشر پیژنګلوی مهمه وي چې هغه پیژنګلوی د مشر کشر وکړي نو هغه مینه دی هغه محبت دی د دغه دنیا د زندګۍ تېرولی نور څونه شعرونه درځي یو خو د مینې حوالې سره درځي د دې نه علاوه کومه شعرونه درځي بس دغه شعرونه دي چې د رحمان بابا یې دي چې د رحمان بیان به هلته در په یاد شي چې دیوه دیوال ته مخ بل ته د شا شي نو بیا یې چې په چا چې د غضب لنده شي خخه خطا نه درومي ګزار د درویشانو وایي چې هر قدم یې چې تر عرشه پورې رسي وایي چې بیا مالېدلی دی روتار د درویشانو نو درویش چې وي هغه درویش وي چې د الله په هغه کې نږدې وي بل په هغو ملکونو کې مو دا زده کړه وکړه مو په ملکونو کې کوم حکمرانان چې دي مثال اوله هر یو سړی هغوی صفت کوي چې عمران خان ډېر ښه سړی دی زردري ډېر ښه سړی دی نواز شریف ډېر ښه سړی دی کله چې هغه د خپلې بچیۍ نه لاړ شي نو بیا هغوی سې مثال پورو پګن یی اوله پکار دی چې هغه باید دی او خیاران یو متل کوي چې اوله یې تول کا او بیا یار کا نو اوله باید دی چې مو خپل حکمرانان چې دي هغه د یوه ټارګېټه پورې وګورو چې مثال دا د ملک څومره حفاظت کوی شي وروسته هغوی که څومره خرابت وکړي هغوی بېعزتي باید دی چې مو ونه کړو که هغه زردري وي که هغه عمران خان وي که هغه نواز شریف وي که هغه هر یو وي موږ باید دی چې بیا د هغوی بېعزتي ونه کړو ځکه چې هغه اوبه چې پښتو کې یو متل دی چې اوبه د ورخ نه تېر شي بیا نه رستنېږي او یو چې د توکاڼې خولې نه توشي بیا خو نه راوچتېږي نو چې څه کار وشي هغه شوی سیاست خبرونو ته څونه ټایم ګورې د ورځ کې د سیاست خبرونه خو زه 24 غنټې ګورم کوم ځای کې ګورې بس زه چې په د لارې نه روان وم یا ګورم بس چې ناست وم ګورم بس زه اکثر د پاره خبرنامه نه ګورم ما دا خبرنامه دی چې زه په څرګندو سترګو نه مثال یو کار وګورم چې دغه انسان کې دا غلطي دی دا غلطي دی دا ښه کار دی ورکې دا ما د فلم لیدن دي فلم خبرنامه چې دی خبرنامه که اوس زه دروغ ووایم کار څه ووایم نو هغه نه څوک عبرت نشي حاصلوی هغه عبرت دی چې څوک مخامخ وګوري چې مثال اوس د مون ملک دی مون ملک چې څومره ښایسته وي د پردیو ملکونو والا خلک به راځي دلته د مون ملک صفت به کوي چې دا هغه څومره ښه خلک دي او څومره ښایسته ملک دی او مونږ چې پردیو ملکونو ته لاړ شو د پردیو ملکونو صفت کوو نو هغوی کې خو نوره خو څه خوبي نشته ورکې خو د انسان قدر دی د انسان مثال عزت دی ورکې او بل 15 روپۍ مثال چې هغه ټایم د پرشي خپلې تا ته 15 روپۍ میلاویږي رشوت بله نشته ورکې باید دی چې په ملک کې رشوت نه وي داسې مثال غلطي نه وي ورکې نوره شپه هم د قبرستان کې تېری
زه بس په هر ځای نیمه شپه وي ما تا داسې کومه یو شپه داسې تېره شوه چې په هغې کې ته یېرېدلی وې یا تا داسې یو عجیبه شی لیدلی و چې د هغې مخکې تا نه وي لیدلی خپل ژوند کې؟ ما خو ډېر شیان لیدلی دي د الله پاک نظره دی چې کله تا وکته په دنیا کې اوله چې دی نظره دی نظره دغه دی چې ته یوه ځنګل ته لاړ شه ته د الله پاک اراده وکړه چې زه د الله په ارادې نه زه څم مثال د ذکر فکر زه کوم هغه ځنګل کې دي زمریان دي وي هغه ځنګل کې دي هر حیوانات دي وي هغه به تا ته نږدې نه راځي او که ته چېرته د انسان خپله ته ویرېدې ودې وي چې مثال زه پیری به راشي زمری به راشي دغه یو شی به راشي نو تا یقین پوخ نه دی هر کله دپاره علم کم عمل زیات. ته څونه منځونه کوې د ورځې؟ زه شکر الحمدلله 5 وخته منځ. دا کپړې چې د کومه دي په دې خو په ځای منځ نه کېږي که کېږي په دې کپړی نه دی د انسان چې دی زړه دی زړه د چې صفا وي مونږ تاسې چې هر کله د الله کور ته ورننوځو نو مونږ تاسې باید دی چې هر څه که بر مو دکان مو وي که ګاډي مو وي که هر څه مو وي هغه بر باید دی چې د دماغونه ختم کو مو د الله پاک سره صحیح ده خو معنځه کې څه فرض وي هغه فرض په دې کې مبخل څه شرط وي که نه وي په کې څه شرط ما شرط دغه شرط دی ورکوي چې بس زړه د صفا و بس او خیران عالمان دغه یی چې نیت صفا منزل اسان تا چې نیت وکړو د زړه اخلاصه تا ته هېڅ هغه نشته دی تا د کپړې بلکل ګنده وي خو چې تا یو بټن ورکې لمنځي وي مخکې ټایم کې د هغه کپړې نه وي شنې سرې تورې کپړې د هغه نه وي یو رقم د کپړې وي هغوی ته به خلکو پیوندونه ورچول نو هغو خلک دومره څه یې نه وزده خو بر و برکت و نن سبا چې بر و برکت ورک شو د څه وجې نه ورک شو چې یو سړی په کور کې 5 کسان وي 5 کسان چې وي هغه د یوه کور کې یو لیونی وي د یوه لیوني خرچه نشي پره کوی هغه په څه وجې نشي پره کوی چې هغه کې بر و برکت نه وي هغوی کې خپله اتفاق نه وي په کور کې 5 کسان وي 5 کسانو کې 2 کسان منځونه کوي او 3 کسان یې نه کوي مونږ تاسې چې الله پاک پیدا کړي وو عبادت ته پیدا کړي وو بیا عبادت ته الله پاک د مو ضرورت نشته خو د مو نیت ته ضرورت دی چې مو نیتونه صحیح وي انشاءالله تعالی. او دا دغه څه لپاره ساتې یو 2 ډنډې در سره د ډنډې که مونږ ته لږ وښیې د انګوټې دې لګول دي داسې یو یونیک غونده کې عجیبه غونده کې کار دی دا خو داسې دی چې د یوه ډنډه سیده دی د یوه ډنډه چې دی کږه دی او په دا که څوک پوهېږي نو دغه ډنډې کې د کومه چې سیده دی نو کوم سړی چې په سیده لیارې نیسي هغه نه پرېوځي کوم سړی چې په کږې لیارې نیسي هغه خامخا پرېوځي نو دا مې د عبرت لپاره لګولي چې څوک پوهېږي نو هغه ته زه یایم چې هلکه کوږ مه ځه که نه وي بیا به داسې راکوږ شي او که سیده څې بیا به همیشه دپاره سیده به وي. او دا بنګله دې ولې ورچولی دی باره؟ دا بنګله مې دغه نه ورچولی دی چې دا یوه نظره دی که دغه ډانډې ته چا خیال رسي که نه رسي خو دغه بنګړي نه بې خیال ورته رسي لکه تا چې څنګه خیال ورته راغلو داسې پوه شو بل سړي به خیال ورته رسي چې دا مثال دغه څه ورسره دی لاس. دا ډنډې د 2 مخالف بیا ولې یو ځای کړلې یوه د اوس سریم یو ځای کړله عجیبه غوندې کار دی د یو لرګي دې ولې دا دواړه ډنډې نه جوړولې؟ دا داسې دی چې د 2 ډنډې چې وي هر کله دپاره د انسان په کور کې 2 کمرې ویلې جوړوي ایوه د علما دپاره وي ایوه د خپل ځان دپاره وي د کوم سړی چې مثال ډېر خرابت کوي دغه کږه ډنډی چې دی دا د یخ سړي دپاره دی کوم سړی چې سیده چلیږي دغه ډنډه د سیده سړي دپاره دی که هغه مثال یو شی پر اخیستو که لګولی نو دا د یخ سیده سړي دپاره دی. ډېر عقلمندانه خبرې کې
ډیر زیات عقل نه ډیر ښې خبرې کوي ډیر بهتري خبرې کوي د دې په ځای د قبرستان په ځای که ته چېرته معاشره کې وې یا د کاروبار کولی یا د خلکو رهنمایي کولی یا یو بل داسې کار دی کولی چې ډېرو خلکو ته فایده رسېدی بهتره نه وه انشاءالله ما دغه اراده دی چې زه خپله یو د قانون په هغه کې شکر الحمدلله ما به ډېر افسران ډېر انجینران ما پیژني په خپل تعلقاتو نه چې ما کله وګوري انشاءالله ما به وپېژني چې دا ماغه یو کس دی چې ملک ته دومره پیدې دغه رسولي دي تر اوسه پورې ملک ته څه فایده رسول ده او انشاءالله تعالی چې دا څه چې شوي دي لکه اوس مثال میټرو شوه داسې موټروی شوه داسې نوره دوکانونه شوه چې کوم په شړو علاقو کې لکه داسې پتی جنګ په روډ نیچې دا علاقې مخکې شړې وي نو هغوی ریو ته ما مثال کوشش مې کړی دی چې هغوی زیو کې ما مارکیټونه جوړ کړي دي دوکانونه مې جوړ کړي دي خلکو ته خپلو پیسو دې ورته جوړ کړي بس هغه څه د خپلې وې څه مثال د کوم ملک نه امداد و چې هغوی ته مو وایي چې مثال مو د ملک ډېره غریبي دی مو چې هر کله دپاره د خپل ملک چې آباد کو نو مو د آبادۍ کوشش کوو نو بس په شعرونو ورځو یو څو شعرونه راته ووایه داسې سوي شعرونه راته ووایه داسې دی چې د شعرونه چې دی شعر هغه شعر دی چې مثال شعرونه خو قبرستان دی خو وایه جی شعرونه هر کله دپاره ما تا ته د رحمان بابا شعرونه ووایي دوه درې نو شعر چې دی شعرونه ډېر دي خو هر کله دپاره هغه شعر دی چې مونږ تاسې د شعر سره څه شعرونه اوس شاعران ډېر یی هر یو سړی سر وسړه کوي یا شعر سه خو نورې په مطلب نه پوهېږي بس درته یو درې ووایه چې زه پرې پوه شم زه یو درې راته ووایه داسې ښه ښه شعرونه راته ووایه د مینې راته ووایه خپل کور والی دپاره یې ووایه زه داسې شعر تا ته ځکه نه وایم چې لکه شعر ما ته په کار نه دی خو زه به تا ته دا وایم چې هر یو سړي ته دا په کار دی چې د ملک سره مینه وساتوی د ملک سره محبت وساتوی زه نه ټپې کوم نه مثال داسې بل هغه کوم خو د رحمان بابا شعرونه مې ځکه درته ووایي چې عبرتي کوم تعلیم یافته خلک وي هغه به پښتنو ته څه پیغام دی د پښتنو څه پیغام ورکوي پښتنو ته هر یو ملک ته دا ټولو ملکونو ته خپل ملک نه ونیسه ټول ملکونو ته ما دغه یو پیغام دی چې بایده دی چې مو د انسان قدر وکړو چې هغه د هر مذهب والا وي مذهب یې خپل کار دی خو هغه ته بایده دی مو خپل انسانګرت څرګند کړو چې هغه پوه شي چې یاره دغه کس کې دومره انسانګرت ورکې دی مو ته انسانګرت په کار دی نوره د مذهب هر یو سړي خپل کار دی اوس دا پته نه لګېږي چې الله پاک ته به ته نږدې وي زه به نږدې وم ما په خیال باندې اسلام کې ویل دي که نه چې یو کافر وي که نه مذهب لکه تاسو دا کومه خبره چې مونږ کوو نو چې کوم سړی کافر نو چې په یو اسلامي ملک کې اوسېږي نو یا به اسلام راوړي یا به فدیه ورکوي یا به هغه ملک چې کوم دی به درکوي نو مونږ څنګه داسې مسلمانان یو زمونږ دپاره خو داسې دی چې هر کله دپاره مو تاسې د پیغمبرانو ټیم نه دغه جنګونه دغه هر څه شروع دي آخري به لکه الله پاک به په خپلو کارونو نه ښه پوهېږي مو نه پوهېږو مو په دغو کارونو نه پوهېږو چې مثال دغه اسلام ته کوم یو کس نږدې دی زه سره بس آخري زه مهرباني یار جزاک الله الله دې تعالی قدر تا مونږ ټیم راکړي مهرباني یار مهرباني خوشحاله اوسئ